رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى العشاء في جماعة، څوک چې د ماخوستن مونځ په جمع سره وکړي، وصلى 4 ركعات قبل ان يخرج من المسجد، او بیا 4 رکعاته مونځ وکړي د مسجد د وتلو نه مخکې د مسجد نه لاوتی نه دی، او 4 رکعاته نفل وکړي، نو کان کعدل لیلة القدر، دی دومره اجر وګټو لکه لیلة القدر چې را لاندې کلی. د لیلة القدر د شپې څومره اجر دی په دې 4 رکعاتو نفلو باندې چې د ماخوستن د مانځنې وروسته وکړه، دغومره اجر ورته میلاو شو څومره اجر چې په لیلة القدر په شپه کې سړي ته میلاویږي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د لیلة القدر شپه د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره ده. که یو سړی 83 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړي او بل سړی یوه د لیلة القدر شپه را لاندې کړي او په هغې کې عبادت وکړي، نو د یوې شپې د لیلة القدر عبادت د دغه 83 کاله 4 میاشتو د عبادت نه غوره دی. او دغه 83 کاله 4 میاشتې عبادت ته صرف په دې 4 رکعاته نفلو باندې حاصلولی شي، دې چې د ماخوستن د مانځه نه وروسته 4 رکعاته وکړي. په یو بل حدیث کې داسې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم، چا چې 4 رکعاته د ماخوستن د عشا نه وروسته وکړه، د ماخوستن نه وروسته وکړه، او داسې طریقه باندې چې د هغې په منځ کې سلام ونه ګرځاو، یعنې 4 واړه یو ځای وکړه، بېل بېل یې 2 ونه کړه، نو عدلن بمثلهن من لیلة القدر، دته دومره اجر میلاو شو لکه د 4 رکعاته چې د لیلة القدر په شپه باندې کړي. دا څومره اجر دی او څومره آسان عمل دی چې موږ او تاسو ته په دې 4 رکعاتو باندې د لیلة القدر د شپې عبادت چې دی دا میلاویږي.